السلام علیکم خوږو دوستانو، امید ده چې راته روغ او جوړ به وئ او تشریح درسونه به مو په غور سره زده کړي وي. یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې کورس سره ته هرکلی وایم. خوږو دوستانو، نن مې ستاسو لپاره ډېرې مهمې جملې راوړي دي، کوم څخه چې تاسو کولی شئ په ورځني ژوند کې ګټه واخلئ او هم هغه ګرامرونه کوم چې مخکې مونږ ویلي دي هغه هم درته تکرار شي د پوسته. دوستانو راځو په درس باندې پیل کوو. اول جملو ته په انګلیسي ژبه کې څه ویل کېږي؟ سینټنسز. سینټنسز معنا جملې. کوم ځای کې چې د سینټنسز لغت تاسو ګورئ نو هغه د جملې معنا ورکوي. سینټنسز جملې. اوله جمله Can I help you? Can I help you? کومک در سره کولی شم یا آیا زه کولی شم چې کومک در سره وکړم؟ Can I help you? کومک در سره کولی شم. دوهمه جمله Where is the shop? Where is the shop? دکان چیرته دی؟ تاسو په یو ځای کې مثال موقعیت لرئ، هلته ستاسو څخه دکان ورک شوی دی که نه؟ په دکان کې کار لرئ نو تاسو په څه ډول پوښتنه کوئ؟ Where is the shop? دکان چیرته دی؟ شاپ دکان ته وایي دوستانو. Where is the shop? دکان چیرته دی؟ دریمه جمله Are you sure? Are you sure? آیا ته مطمئن یې؟ Are you sure? آیا ته مطمئن یې په دې خبره باندې؟ خوږو دوستانو بیخي زیات استعمالیږي، سم په غور سره زده کړئ دغه. Are you sure? آیا ته مطمئن یې؟ څلورمه جمله I eat 3 times. I eat 3 times. زه 3 وخته خوراک کوم. I eat 3 times. زه 3 وخته خوراک کوم. پنځمه جمله خوږو دوستانو How much is this pen? How much is this pen? دا قلم په څو دی؟ How much is this pen? دا قلم په څو دی؟ دوستانو تاسو له همدغه ځای کولی شئ چې نوره جملې هم په دې باندې جوړ کړئ. مثال دلته زه پین ورڅخه لرې کوم او دلته کتاب ور اچوم. همدغه قسم ته خوږو دوستانو How much is this book? دا کتاب په څو دی؟ یا مثال دلته ټلیفون ور اچوم. How much is this spoon? دغه ټلیفون په څو دی؟ همدغه قسم تاسو کولی شئ چې بیخي زیاته جملې ورباندې جوړې کړئ. اسانه خبره ده. بله جمله Can I go with you? Can I go with you? کولی شم چې در سره لاړ شم. یعنې زه کولی شم چې ستا سره لاړ شم. Can I go with you? کولی شم چې در سره لاړ شم. د سره یو ځل بیا ورته ګورئ دوستانو. Can I help you? Can I help you? Where is the shop? Where is the shop? Are you sure? I eat 3 times. I eat 3 times. How much is this pen? How much is this pen? Can I go with you? Can I go with you? همدغه ځای بس دی. که مو درس زده شوی ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک در سره ورکړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو یوټیوب ته تاسو ته په اسانۍ سره در ورسیږي بغیر له سرچ څخه. او همدغه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم ورڅخه مستفید شي د دغه درس څخه. ملګرو که چېرته تاسو زموږ د انګلیسي زده کړې کورس نورو ویډیوګانو ته لاسرسی نه لرئ او غواړئ چې هغه پیدا کړئ نو تاسو به داسې وکړئ چې همدغه ویډیو چې کوم وخت پای ته ورسیږي په یوټیوب چینل کې نو هلته د ویډیو په سکرین باندې تاسو ته زموږ د انګلیسي زده کړې کورس راښکاره کېږي. له هماغه ځایه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې نورو ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ. د اوس لپاره در څخه رخصت غواړم. الله مو مل شه. ښاد او آباد اوسئ.